ورحمة الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری شریف الله. تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل. ملګرو نن به زه تاسو سره یو شارټ ویډیو جوړوم. د تصویر بیکګراونډ یعنې فوټو بیکګراونډ به تاسو څنګه چینج کوئ. ډېره اسانه طریقه ده. تاسو ما سره اوسئ، زه تاسو ته ښیم چې دا به په کومه طریقه چینج کوئ. ټول نه وړاندې به تاسو ګوګل اوپن کړئ. ګوګل هم چې اوپن کړو، دلته به په سرچ کې ولیکئ www.remove.bg داسې به ولیکئ او دا به سرچ کړئ. دا تاسو کتلی شئ ریموف ایمیج بیکګراونډ دا راغی. دلته تاسو ته د شین کلر کې چې کوم ښکاري اپلوډ ایمیج یې لیکلی دی، دې باندې به کلیک کړئ. ستاسو ګیلرۍ چې کوم ده که نه هغه به کولاو شي. داسې صحیح ده. تاسو په دې کې یو تصویر چې کوم دی هغه سلیکټ کړئ. یو تصویر سلیکټ کوم، دا راغی. زه د شاهد افریدي یو تصویر ګورم، دا سلیکټ کوم. صحیح ده، دا ما سلیکټ کړه. دا اپلوډ کېږي، دا اپلوډ شو. صحیح ده. تاسو وکړه هغې باندې بره لیکلي ریموف بیکګراونډ او لاندې چې کوم تاسو ته ښکاري دا اوریجنل فوټو دی، هغې بیکګراونډ تاسو کتلی شئ چینج شو. صحیح ده. دا تاسو ډاونلوډ کولی شئ دغه بیکګراونډ. دې باندې تاسو هر قسم نقشه یا لوکیشن سیټ کولی شئ. دلته به لاندې تاسو راښکته شئ، د ایډیټ باندې به کلیک کړئ. د تاسو ملګرو کتلی شئ اټومیټیکلي چې کوم دی د هغې بیکګراونډ خپله داسې تاسو وګورئ. دا بیکګراونډ چې ستاسو کوم یو خوښي هغه لګولی شئ. دا وګوره ملګرو، یو کلیک باندې به ستاسو بیکګراونډ دومره ښایسته دغه بدلېږي که نه. دا وګورئ چې څنګه بیکګراونډ ستاسو خوښي لګولی شئ. ډېر ښایسته بیکګراونډونه دي او ډېر زیات دي. او په دې نه علاوه تاسو پاسپورټ یا هم ساده تصویران جوړول غواړئ نو هغه هم پکې دې کې اپشن شته. لاندې به ښکته راګوښئ، دې باندې به کلیک کړئ. تاسو کتلی شئ ملګرو چې څنګه بیکګراونډ ستاسو خوښي یو کلیک سره به ښه په اسانۍ سره لګي. تاسو هم کولی شئ. او بره چې کوم دا د آیکن تاسو ته ښکاري تور کلر کې دی ګوډ کې، دې باندې به کلیک کړئ. دا به ډاونلوډ شي تاسو سره. صحیح ده. ډاونلوډ ایمیج دا ډاونلوډ شو. صحیح ده. که ویډیو مو خوښه شوي ملګرو دا ویډیو سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او مخکې ملګرو سره شیر کړئ. ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.